د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ته په خپل کوربتوب ستره ماتې ورکړه او سريز په خپل بریا پای ته ورسوه. د فری هټ یوټیوب چینل غوړیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، تمه ده چې روغ او جوړ به اوسئ. غوړیدونکو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګولې نښان وشرنګوئ او آل انتخاب کړئ ترڅو تر نور وړاندې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې شلو ورځو لوبو د سريز په دوهمه لوبه کې پاکستان پچه وګټله او لومړۍ توپوهنه پیل کړه. پاکستان کرکټ ملي لوبډلې په ټولو اورونو کې د 9 لوبغاړو پر سوځېدو 130 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته د 131 منډو هدف وټاکه. د دوی لپاره اماد وسیم 2 شپېته او لوبډل مشر شاداب خان 32 تر نورو ډېرې منډې ترسره کړې. د افغانستان لپاره فضل حق 2، نوین، راشد، مجیب او کریم جنت یو لوبغاړی وسوځوه. افغان لوبډلې یاد هدف په ډېرې اسانۍ سره د 3 لوبغاړو په سوځېدو په وروستي اوور کې پوره او سريز اتلولي په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان لپاره رحمان الله ګربز 15 او ابراهیم ځدران 38 تر نورو ډېرې منډې ترسره کړې. دا د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د افغانستان لوبډلې پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ته په کومه نړیواله سیالۍ کې ماته ورکړه او سريز په خپل نوم ثبت کړ.